د پکتیکا والي چې دغه ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د شهیدانو په ویاړ جوړې شوې لویې ولسي غونډې ته خبرې کولې، وویل د فساد په وړاندې جدي دی او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د بیت المال په مال کې خیانت او فساد وکړي. پکتیکا غیرتي ولس زه اطمینان درکوم تر څو چې زه موجود یم ان شاء الله، تر څو چې زه موجود یم له ما نه به ان شاء الله څوک خیانت ونه کړي، تر څو چې زه موجود یم د بیت المال مال به له ما څخه ان شاء الله ضایع نه شي. د الله په امداد باندې د الله په معاونت باندې دا وعده درکوم چې ان شاء الله د بیت المال مال به راشي ضایع نه شي. د په خلکو غږ وکړ چې د شته ناخوالو بېوزلۍ او له نړۍ سره د سیال کېدو لپاره دي د پوهې برخې ته مخه کړي او په دې برخه کې د شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره له دوی سره پوره مرسته او همکاري وکړي. چې یوازې په مدارسو په وطن نه جوړېږي، مکاتب د موږ د وطن د آبادۍ بهترینه ذریعه ده، مکاتب د موږ د تهذیب د جوړونې بهترینه ذریعه ده. نو بنا مکاتب داسې خراب نه دي، د مکاتبو د خرابتیا لپاره چې څومره لاملونه د هغه له منځه یوسي. زه مو تر شا ولاړ یم وروره. غونډې ته دیني عالمانو په خپلو خبرو کې وویل چې زرګونه شهیدان، معلولین او بې شمېره زحمتونه یې د دې لپاره ګاللي چې په هیواد کې اسلامي او خپلواک نظام حاکم او رامنځته کړي. موږ دغه شهیدان ورکړي، یتیمان مو ورکړي، کونډې لرو، بورې لرو، د هر څه چې لرو دا موږ د یو مقصد دپاره ورکړي وو. هغه مقصد په افغانستان کې د ټولې نړۍ د سوپر ځواک د نیټو د امریکا د اشغال د ختمې دپاره الحمدلله ترسره شوله. دا د تاسې د شهیدانو د وینو برکت و چې نن په ټول اسلامي افغانستان کې اسلامي بیرغ رپېدلی ده او نن په ټول افغانستان کې شرعي نظام قایم شوی ده. د یادونې وړ ده چې 2 ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې د شهیدانو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه چې د مسؤلینو په وینا له دغسې غونډو یې موخه د شهیدانو کورنیو ته درناوی او تسلیت وړاندې کول دي.